حضرت ابراہیم علیہ السلام ډیر زیات مهمان نوازو میلمه دوستو اسی خو هر پیغمبر دا خوی لرو دا خوی او چې د میلمستیا به کولا او د میلمستیا چې څوک نه کوي نو هغه ته خلق په ښه نظر نه ګوري بدخویي بد اخلاقي هغه شوم پړقي بخیلی او پیغمبر خدای بخیل نه دی پیدا کړی یو پیغمبر خدای شوم نه دی پیدا کړی د یو پیغمبر اخلاقو کې فرق نو د هر پیغمبر له الله پاک بهترین اخلاق ورکړي نو حضرت ابراهیم علیہ السلام په کور کې وو او د کې میلمان رااله میلمانه داسې معزز کارېدل خشته جامو کې خشته شکلونو کې ابراهیم علیہ السلام خو پوه شو چې دا میلمانه دي د بهر نه راغلي دي او داسې معزز میلمانه دي میلمنو راتلو سره سلام واچو او الله قرآن شریف کې فرمایي چې ظاهر کې میلمانه ښکارېدل ظاهر کې انسانان او سړي ښکارېدل او په حقیقت کې دا فرشتے وي ابراهیم علیہ السلام اون پیجن ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا دا زمون پیغمبرانو استاد ابراهیم علیہ السلام خو په ګمانو کو چې عام انسانان دي او میلمانه دي او د شکل نه او د جامع او د لباس نه لږ ښه معلومیږي نو هغه فورا ورته میلمستیا وکړه او فما لبث ان جاء بعجل حنیذ فورا ولسخیر وید کوته مخې ته کېښوده دې ته میلمستیا خو میلمنو راتلو سره سلام واچو السلام علیکم قالوا سلاما د میلمه ادب هم دا دی چې میلمه یو ځای ته ځي نو دی به چې کوم ځای ته ننوځي سلام باچوي دا قانون دی زموږ د شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائی افشو السلام وی سلام خور کے سلام کی ډیر غټه فائدہ ده سلام زمون خصوصا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د امت یو خاصه نشانی او نښه ده سلام دعا ده د یو بل سره مینه په زیاتېږي د سلام سره دشمنی ختمېږي روانه په ختمېږي کله چا سره روانه می او دی وسره مخامخ شو او دی وته السلام علیکم او دی وعلیکم السلام د زړه نخیری وسره ختم شو زنګ ختم شو دشمنی ختم شو الکه به سلام واچ حق خدا دې چې سړی رواني او کم ناس دې چې دا روان په دې ناس سلام واچي لیکن پیغمبر مبارک وی خورے که دا روان لخو پکار دی خدا ناس تی پیور مخیش حق خدا دی چه کشر پا مشر سلام واچی خورے کدا مشر دی پیور مخیشی حق خدا دی چه شاگرد پا استاد سلام واچی خدا خور که خوروالی لفظ دا که دی تمکورا چه دا ما حق دیو کدا بل دی خو فورا سلام چوی پا یو بل مانده حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار تا سلطو بازار تا بوتا واپس براغی شاگرد و توی سیب ندی سواغشتنو دی سخارس کل اثر بازار کی چکر واچو وی پا دی خلکو میں سلام اچاو سلام واچو مغی جواب را کئی گرخ کلی لفظ دی دعا دا سلام دا اللہ نم دی السلام علیکم اے السلام معکم بالنصر والحفظ والامان والرفا اللہ دی استعمر کرتی آؤ السلام المؤمن المهيمن نوری معنی ہم علماء کئی بنکہ طالبانو تلک تشریح زیادہ کہو وہ مختصر السلام علیکم اے السلام معکم اللہ دے ملشا اللہ در سر مرگری شی ادوی وعلیکم السلام تاثر دے اللہ مرگری شی اللہ دے استا ملشی تم رخ کولے خبر ہے مونگ سلام پی جنمنا مونگ سوایو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سی سام خو مرد توی یو ذل رسول اللہ مبارک تشریف فرما دے او یو سړی راغی یو یهودی او هغه السلام علیکم تاسې غلې غوندې وي یعنې ته دې هلاک شي عیاذا بالله خیر یې وکړه عایشه صدیقه ورته غوسه شوه بل السلام علیک ولعنک الله یا لعنت الله علیک خدای دې تا هلاکي په تا دې د خدای لعنتي رسول الله مبارک عایشې ته وی عایشې دا څه کې علیک بالرفق نرمی کا وی دا اللہ رسول تاو نریدل چی تا تاغا خیر اکڑا وی تاو نریدل چی ما و تاو علیکم ہوئی
هغه ما ته خیره وکړه السلام علیک چې ته دې هلاک شي ما وی وعلیک ته دې هلاک شي د هغه خیره ما باندې نه قبلیږي زما خیره هغه له قبلیږي بس ما وعلیکم وایي که نرمي به کوې سختي به نه کوې میلمه سره ګوره هغې سختي وکړو ټیک کار یې کړی ځکه چې هغه ولې پیغمبر مبارک ته خیرې وکړې زما مخکې به یو سړی رسول الله مبارک ته خیرې وکړي زه چپ پاتې شم پوهېږم پاتې کېږي هغه خیره وکړو پیغمبر مبارک ته مخ په مخ وکړه خو ټکې داسې وي چې پې پوه نه شي دوی پې پوه شو نو عایشې فورا جواب ورکړه جزاء سیئة سیئة مثلها قرآن کې الله وایي د بدو بدل په بدو ورکولی شي قرآن کې وایي لیکن بیا هم رسول الله مبارک هغې ته وي علیک بالرفق نرمي کوه خیر دی میلمه دی میلمه دی نرمي کوه نو میلمه به سلام اچوي کوربه به جواب ورکوي نرمي به کوي میلمه سره هر څوک چې د کافر ولې نه دی یهودي ولې نه دی عیسائی ولې نه دی منافق ولې نه دی فاسق ولې نه دی کور کې به نرمي کې ښه خوی استعمالوه چې هغه دا ونه وي چې دا څنګه بدخویه سړي له تلې او سلام باچي او په ډکه خوله به السلام علیکم ډکه خولې سره السلام علیکم موږ پښتانه خو ښه چار زمیندار اکثر پټي کې ګوټ کوي بل په لاره ځي هلکه ښه چار نو چار څلور ورته وایي یعنې معنا ښه په څلور بولی شي ښه په څلورو شي هلکه دا ښه چار دا ګورې مه ووایې اصل کې چاره ښه شي ته وایي چار ښه چارې یعنې چار او حال دی ښه شه دم یو دعا ده خو د ټیک ده دعا که یو مسلمان ته په خیر ورته ووایې او ستړي مه شي ورته ووایې په خیر یا ستړي مه شي یا بخیر آمدي فارسي بانان نو دا په شریعت کې منع نه دي رسول الله مبارک به صحابو ته او صحابو هغې ته مرحبا وي اهلا و سهلا به وي په شریعت کې منع نه دي خو یاره زیات تر د سلام ذکر راغلی دی سلام باچې نو ګوره چې سلام یې واچو هغې فقالو سلاما قال سلام ابراهیم علیه السلام وی سلام یعنی وعلیکم السلام دا خو د میلمه ادب شو چې سلام باچې نرمي به ورسره کې فورا فما لبس درنګ یې تېر نه که انجا حنین سخې او لرویت کې ورته مخې ته کېښود دې ته میلمستیا فورا سخیر وي ته میلمه اوس ګوره دې کې هم ځان پوه کې د میلمه او د میلمه فرق په شریعت کې شته ښه اوس که ستا ګاونډي راغی د روټۍ وخت دی نو تیاروله راوباسه که ستا یو داسې دوست راغی چې بې تکلفه دوست دی او د روټۍ وخت کې راغی نو تیاروله راوباسه او که یو عالم راغی یو نیک سړی راغی یو میلمه د لرې ځای نه راغی او روټۍ کې وختو نو بیا وله تکلف هم کولی شي بیا وله تیارې هم کولی شي بیا وله چرګ روجي یا بل څه شي هم وله پخولی شي خو داسې هم نه چې هغه د یوه نیمه دوه بجې راشي دوه بجې یوه نیمه او غرمه ده او اته وله تیاره راوباسې هغه تندي بوټ کړي چې وروره زه خو د لرې ځای نه رالم ده خو راباندې ټیپر وخوړل ده خو راباندې دال وخوړل داسې هم نه ده ګورې ښه دې ډاګیا باباجي خدای پاک دی په قبر انوار نازل کې هغه به میلمه درې قسمه دی یو ګل میلمه دی یو غم میلمه دی یو شلق میلمه دی ګل میلمه دی ته وایي چې د وخت نه راشي او د ته ټیلیفون کړي د ته اطلاع کړي چې زه به راځم او ته وله تیارې وکړې دا ګل دی که نه ګل دا معنا چې ته مخکې نه خبر کړې نو تیارې دې وله وکړو نو زه د کور خلک هم تنګ نه شو او ته هم تنګ نه شوې دې د ګل میلمه وایي یا ګل میلمه هغه دی چې د روټۍ په وخت کې راغشي او صرف تیار وله راوویستل او په هغې خوشحاله شي ستا شکر ادا کړي راغې د روټۍ په وخت کې مخکې غږ نه کړی خو په تیاره نه خفه کېږي پې خوشحاله دی یو دا دی چې میلمه او د روټۍ په وخت کې راشي او که تیاره راوباسې تندي بوټی تندي بوټی نو دا غم میلمه دی اوس هلکه تیار دې وخت کې اوس تاله دغه تیار د روټۍ وخت دی 12 بجې دی 1 بجه ده نو دې وخت کې خو ګرانه ده چې تاله زه هوټل لځم یا کور والا تاله اوس چرګاني سم پخوم ګرمیم ده یا یخني ده ګرمي خو لږ یو بوټی په تیاره به نه تیاره خفه کېږي دا غم شو غم میلمه شو او بل شلق میلمه دی شلق میلمه دی ته وایي چې دا 3 بجې در باندې راشي او د وړي غرمۍ او ته مودې او ښځه دې مودی او ډوډۍ هم خلاصی او در باندې یو 10-12 رالل او دروازې او ډبوله دا اول خو سترګې مږې چې خدای څوک راغی خدای دا د غرمې ده میلمه وخي دا څوک راغی دی زه خو دوم ښځه او دا بچي او دا څه جنجال باندې و او چې بیا وله راپاسې 5-6 کسان یې کښېنې لکه شربت نه ډوډۍ هم نه ده خوړلې ماشاءالله
بچری جان اوس خدای دې ورته ټینګ کا دې ته شړق میلمه وایي ډوډۍ دې نه ده خوړلې نو اوس په ما څه کې ما خورې 3 بجې تاله زه څه وکړم کوروالا دي هغه راپاسوم نو ماشومان راپاسو موده دي او ګرمي ده که کور تیاری ورته راوباسه نه تیارم نه زما دوستان دي یو ځل خیر اوس خو ډېره موده شو ملاقات نه شوې پېښور نه راتلل او دغسې ګرمي وه ټلیفون یې وکړه چې ما ګړی ته وکتل زه وده شوی وم راپاڅېدم یاره په کم 3 خو به وې اوړې او ټلیفون یې وکړه کورې شیخ صاحب ما وی او وی مونږ 15 کسان یو ډوډۍ هم نه ده خوړلې وده کار خدایه خیر پکې اوس خو عالم ودري و ما ته خو کور سړي ته معلومي اوس به څه کوم سره مې کوم ځای را روان یې وی ناګمان نه راوړېدلي و مې یو کار وکړې مې په صدریاب راځې ځان سره به کبان راوالی دوستان مې خیر ځان سره به کبان راوالی او روټۍ به هم راوالی ځان سره ځکه چې مونږ خو دې وخت کې روټۍ څوک نشته څوک درله ولېږم څوک درله پاخه کړم ښه مزېدار کبان او روټله مې ورته وښو مې یو 3-4 کیلو به پې پاخه کې ځان سره به راوړی وی ښه صاحب صبر مه بندوه کرا په دغه کې 4 کې به پوډر لاته شي ځان سره به تش کبان خو میلمه ته ښودل به نه که نه نو مې ځان سره به لږ کباب هم راوالی ځان سره لږه ترکاري هم راوالی شړق میلمه سره به دا لوبه کې مې کی بیدم درته زه یو سړي میلمه راغی میلمه چې څنګه راغی د کلي سړی و یاره دوست دی و د یو محلې نه راغی د ډوډۍ په وخت کې وی ماله به چرګ پخی وی کېن او چې څنګه یې کېنو دی و مغوي کره لاړم وی کور کې واړه مې نشته او میلمانه مې راغلي او چرګ حلال کې هم حقه میلمه کرل دا یو محلې و که نه وی چرګ حلال کې میلمانه مې راغلي او کور څوک شته نه پلار کره تللي دي هغوی چرګ حلال که ډونګه کې واچو دی ورپسې لار راویړو خپله ډونګه کې واچو همغه میلمه ته یې کېښود گرمی و گرمی نو ببوزے وتواو نو دیو دی کاؤ صرف پنکھا ہمارا کاؤ صرف پنکھا خورا صرف ببوزے زمانگا دی جی دی ماروی کاؤ صرف پنکھا حالکہ وی دی خبرے سا مطلب دی وی تو خرا بیا با خبرے کاؤ نو جسنگے پہ ڈوڑے خوڑا نو اگا ڈونگے والا خراو استاڈو کی واچو روی دادا سر واپس کور دیو سدا ستاسو دا کور شیو کوئی شیو بہر کیف زتاسو ته بنیاد ویم چې میلمه لم لږ آداب و خیال ساتل پکار که تعلق دی ورسره او تب خوشحالیږي مخکې نه ټلیفون کوه او که ټلیفون ونه کې او د روټۍ وخت دي نو کاغذ له تیار راویستل په دې به نه خفه کېږي او که د روټۍ وخت نی 3 بجې دي نو مور ده د غرمې 3 بجې 3:30 بجې چا باندې ورنشي په اوړي کې ځکه خلک ودي ماشومان ودي نو چاله مور دی ملاقات له دې وخت کې د خپلو شا طالبانو ته ویل دویم کې 2 بجو نه پس ماسپښین لمونځ کې 2 بجو نه پس تر مازدیګره پورې چاله ملاقات له مده ته خو مولا ته خو تازه خوب به دې کړي یا بدل نه دردي غریب به ودي دا د خوب وخت دی نو د خوب وخت کې چا باندې ملاقات له مور ده هغه له کار مه کوره هغه د خوبه مه وباسه غریب به ودي یا به څه بیماري یا دا د ټیم د خوبي نو مازدیګر ورځه ګوره چې څنګه کوربه ته شریعت آداب ښوولي دي میلمه ته هم ادب ښوولی دی په خبره په پوهېږې ما که نه نو دی ادب ولاندې چې جون تر اوسه سنتو دی هره کې جون شوګل دی کې بیا خفګان نه راځي او که ته هر وخت کې 3 بجې ورځې به تنګ شي در باندې نو دې سره تعلق هم بیا خراب شي کیدای شي درته هم چېر ورځه ښودومه ته به بیا خفه شي نو چې د شریعت د دایرې لاندې کم ژوند تېرېږي او رسول الله مبارک چې مونږ ته کم آداب ښوولي دي او صحابو کم آداب ښوولي دي او په هغې مونږ عمل وکړو انشاءالله هغې کې به ثواب مي اجر مي او هغې کې به سکون او اطمینان او خوشحالي به مي نو بهر کیف ولی فوراً او یو خبره بل هم درته وکړم میلمه به وخت هم ډېر نه تېری ګوره آداب داسې میلمه چې راغی او روټۍ وخوړله نو بس زموږ د نفت العرب کې یو واقع لیکلی دی ما خو ډېره موده مخکې ویلې دی او طالبانو ته مې ښول اوس مې هېر هم دی خو کیدای شي خطا کېږم پکې خبره داسې ده یو سړی به یو سړ کره ته او میلمه کېده به او بیا به وکره څو ورځې دیره نو چرګ یې وله یو ځل یوړه چرګ یې یوړه او میلمه شو نو هغه ډوډۍ وله راویسته ویې خوړه نو وکره سبا بیګیا بیا ډوډۍ نو سبا بیا او ده به ورته وي ګورې دا چرګه ما تا له ډېره په مینه لویه کړې ده
روزانه چې به روټه یاره ګورې دې ته ما ډېرې خشته دانې اچولې یاره دا چرګه باندې ما ډېره خواري کړې ده ګورې خستا دپاره او دا ماشومانو به لالوله خو ما دا نه ده پرېښې او ما دا خواري کړه دا روزانه به چرګې صفت کو چرګې صفت څلور پنځه ورځې دیره دی خدای دې بې خو باسه چرګه دې په شړق ولګوه مونږ دې غرق او تباه چرګه دې سره وړې ده چې پنځه شپږ ورځې دیره اخره کې څلورم پنځم ورځ باندې هغه چرګې وله راویسته دا چرګه دې واپس بوځه خو مونږ معاف کوئ ګوره شریعت کې چې د میلمه د بیمار تپوس ته هم لاړ شي رسول الله مبارک څه فرمایي ګوره اوس دې نه معلومه ده رسول الله مبارک فرمایي چې د مریض تپوس ته لاړ شي څونه وخت به تېری که ستاسو خیالي نو خلک چې غووله شي یا ګډه چیلې وله شي نو بیا بچي ور پرېږدي نو هغه بچي ته دا د غولانځلې یو څو ډغرې ورکړي نو دا مور ورته پی راپرېږدي چې راپرېږدي نو بیا دې بچي وتړي وایي چې دا د بچي ور پرېښودو کم ټایم دی دومره ټایم یې سارېږه زیات وخت مه تېروه چې کله مریض تپوس کوي دغه رنګې میلمه یې لاړ شي بس لږ وخت تېروه ډېر وخت مه تېروه چې کوربه تنګ نه کوي که دوستي وي او درته وي راشه مړه ګپ شپ به ولګو نو بیا خیر دی یا دوستی وي او ته پې پوهېږې چې دی د ما په لږ ساعت ناسته خفه کېږي ګنټه غواړي 2 ګنټې بعضې سړی یو بل سره ځان مشغولوي ګنټه هم تېره کړي 2 ګنټې هم تېرې کړي ووایي لکه راشه روټۍ خو په وخت راشه لږ ګپ شپ به ولګو روټۍ به مو خورو چې نو خیر دی چې پوهېږي چې کوربه نه خفه کېږي ګنټه نه 2 هم ورسره تېرې کړه چې پوهېږي چې کوربه نه خفه کېږي نو 15 ګنټې مو سره تېرې کړه چې پوهېږي چې دا کوربه په ما خوشحالېږي نو 10 ګنټې هم تېرې کړه هېڅ خبره نشته خو چې داسې یارانه دوستانه نه بس لږ ساعت ملاقات له ورلې او څه ضروري خبره خلاصه شوه چې درته کېښوده خوشحاله شه او شربت یې درته کېښو خوشحاله شه روټۍ وخت اوس یې در باندې وخوړل خوشحاله شه که نو ګیله مه کوه کور کې به یې روټۍ نه خلاصه به کور کې به یې څوک وي نه پوره شریعت مطابق زندگی شوه په دې طریقه ژوند زمارونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې به کله میلمه راغی داسې به یې نه پرېښود اکرام الضیف د میلمه به عزت کې د میلمه به قدر کې د میلمه به احترام کې داسې به یې نه پرېښود یا به خپل کور ته بوته حضرت عکراش رضی الله تعالی عنه ترمذی جلد ثانی کتاب الاطعمه کې راځي حضرت عکراش بمال قوم صدقې راکړې د زکات یا صدقو پیسې وې څه څیزونه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم له یوسه بیت المال له یو مړل وی چې یو مړل د مټې ونیوم کور ته یې بوتلم ګور اوس میلمه دی وی چې کور ته یې څنګه لاړ بوتلمه دوی کور یې وی چې د خوراک څه شته هغې وی او یو کاسه ما ته ډوډۍ راوړې د سرید ورته وایي ما ته ډوډۍ چې په ښوروا کې پسته کوي او د پاسه پې د غوښې پوټي هم پراته دي وی راوړی هغه کاسې منځ کې کېښوده رسول الله مبارک هم خوړه ما هم خوړه ګوره وی ما خو ناشنا ومه د آدابو نه لا پوره نه وم خبر نو زما لاس به کله د پیغمبر علیه السلام مخې له ته کله یو خوا کله بل خوا وی حضور پاک مبارک ماته وی یا اکراش کل مما یلیک سم الله لومبې د خدای نوم واله لومبې د خدای نوم واله کل بیمینکا په خلاص خوراک کوه وکل مما یلیک چې کوم درته نږدې د هغې نه خوراک کوه ګوره درې ده یو دا شو چې میلمه کور ته بوته روټۍ پې خوري روټۍ وخت او دا چې تیاره سو هغې ورته کېښوده کوربه هم تنګ نه شو میلمه هم تنګ نه شو او درېم ورته څه وایي بسم الله د الله نوم اخله زمارونو یاد وساتئ کله چې روټۍ خورئ د خدای نوم بالی بسم الله به وایې ښه څه به وایې که بسم الله دې ونه وې نو شیطان د سره خوراک کوي همدغه ترمذي کې راځي چې رسول الله مبارک صحابه به سره ناستو خوراک یې کو یو میلمه راغی او هغه په 2 وړو کې هر څه خلاص کړل رسول الله مبارک وفرمایل وی موږ د خدای نوم غشته او خوراک کې برکت او دراغه د خدای نوم یې وانه غشته نو شیطان وسره خوراک شروع کړو برکت ختم شو نو که کلم دی بسم الله وی برکت پکې پیدا شو چې کله دی بسم الله ونه وی برکت په خوراک کې نه برکت څه خوراک ډیرم شي وجود له فایده مو ورکوي نمبر 1 نمبر 2 چې بر بسم الله دی وی شیطان د سره خوراک نه کوي او چې بسم الله دی ونه وی نو شیطان خبيث اغسخا د غلو او ګندل اسونه په خوراک کې درته وی نه ګن به خېټي ته دا ټول آداب دي دا طریقه کار بل مخ کې بلا سینځه
برکت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده مخکې به خلاص وینځې د طعام د خوراک برکت رستو به هم لاس وینځې لا صفا کوه صفائی خو نصف الایمان ورته شریعت ویلی نیم ایمان ورته صفائی ته ورشه ډاکټرانو له ورشه هر ډاکټر ته وایي صفائی خیال ساته صفائی موږ نه کوو وجود ته تاوان معدې ته تاوان غاښونه صفا کوه ګوره مسواک څونه رسول الله مبارک ویلی او لاس وینځه ښه مزېدار صفا لاس دې ونه وینځل په دې نوکانو کې بلې دا ډوډۍ پرته وي دا به څښا شي بیا چې دا خولې له یوسې او دا کله ته وخورې دا خولې له معدې ته لاړ شي فوډ پوایزن بیماري به درته جوړه شي دستونه رباندې لګي اوس خو زه ډاکټرۍ نه نیم خبر نه د حکمت نه خو زما خپل یو سوچ دی د دې ماشومانو چې دا غاښونه کېږي بې دستونه دي داسې ده که نه ده چې دستونه ولګي وایي دا ماشومان دي وایي غاښونه کېږي دې سره دستونه وي غاښونه کېږي دې سره دست ټیک ده که د ډاکټرۍ اصول وي هغه ماته نه دي معلوم ممکن دا سب وی با یا به زور ماشوم له غاښونه ورکوي او یا به څه بل سي یا بل څه خو زما چې کوم سوچ دی دا چې غاښونه کېږي د ده د وری ګرېږي نو دا ماشوم لاس خولې له وړي او د ده اکثر دي نوکونو کې دلته خیرې وي یا لاس یې خیرن وي مور له وړي د خولو ډکي هغه چې وروي هغې سره معدې ته لاړ چې په خپله دستونه شروع شي ماشوم لاس صفا نوکان ورته اخلا ګوره پیغمبر مبارک سفر قسم په خدای یو ټکې یوازې عقیده موږ ته نه ده ښولې عمل یې ښولې ده عقیده ښولې ده معاملات یې ښولې دي اخلاق یې ښولې دي او موږ ته چې د صحت دپاره کوم اصول را کړي صحت دپاره اوس ډاکټران او حکیمان وایي یاره واقعي رسول الله مبارک فرمایي کلو واشربو ولا تصرفو خوراک کوه خو اعتدال سره کوه اسراف یوازې دا نه دی چې ډېر قیمتي خوراک مه کوه نه نه اعتدال سره لږ لږ خوراک کوه اوبه کې اعتدال سره کوه خوراک اعتدال دا شو اعتدال څه چې ډېر ګرم هم نی ډېر یخ هم نی اوبه ډېرې ګرم هم نی ډېرې یخ هم نی دا مې اعتدال شو ډېر قیمت هم نی او ډېر بیکار هم نی دا مې اعتدال شو زر زر هم مه خوره او ډېر په قلار هم مه خوره اطمینان سره خوره دا مې اعتدال شو پیغمبر چې مبارک مونږ ته څه وایي نن ډاکټر درته وایي ډېر وخوره وایي دا چې 2 وخته کومه روټۍ خورې عمده وخوره خو په 10 وختونو یې تقسیم کا لږه لږه ورسره خوره مونځ ورسره کوه چې ورزش دې ورسره کېږي جومات ته ورسره ځه راځه چې ورزش دې ورسره کېږي دا ټولې خبرې که مونږ مد نظر کړې نو زمونږ صحت به هم ښي انشاءالله العزیز بهر کیف نو ابراهیم علیه السلام رسول الله مبارک ور هغه ته 3 آداب یو د خدای نوم واله او دویم څه مخې نه خوره د بل مخې ته منډې مه وه او بل څه ښي لاس سره خوراک کوه په ګس لاس خوراک مه کوه شیطان په ګس لاس خوراک کوي نن سبا ډېر خلک په ګس لاس خوراک کوي اوبه خوراک به په ښي لاس کوی دا د پیغمبر مبارک طریقه ده ښځه مارونو یو حضرت یو ځل میلمانه رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم میلمانه په صحابو تقسیم کړل وی دا میلمانه به څوک بوځي یو کس بوته کور ته بل 2 بوتل بل 3 بوتل بل بوتل بل بوتل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم ځان سره یو څو میلمانه بوتل یو میلمه و غالبا ویل او که ګڼو مانو دې وقیر د بخاري کې حدیث شته ابوبکر صدیق رضی الله عنه میلمانه کور ته بوتل او په خپله لار رسول الله مبارک خواله چې روټۍ او کور بي ته یې میلمه موړ کا چې میلمه ته روټۍ کېښوده میلمه وې د کور خاوند څه شو این صاحب البیت د کور خاوند څه شو هغې وې د کور خاوند خو نشته خو رسول الله مبارک خواله تللی دی روټۍ خوره وی نه چې تر څو د کور خاوند نه خو زه روټۍ نه خورم عبدالرحمن د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی وی زه خو د پلار په خوي خبر وم وی مې چې ګورې که راغې غصه به یي تاسو روټۍ وخورئ تاسو څه کوئ په هغه را به شي که نه وی قسم په خدای چې تر څو هغه نی راغلی نو زه نه خورم بیا خدای دا څنګه میلمه دی قسم یې وخوړه بس وی ډوډۍ پاته شوه وی دی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوانه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغ وی زه خو پوهېږم چې اوس به راته غوسه کېږي چې په میلمه م روټۍ نه ده خورم وی زه خو یو ځای کې پټ شو وی چې راغی وی چې میلمنو نه فارغ شوی مونږ وی نه میلمانه خو روټۍ نه خوري ولې نه خوري وی یاره ته نه وې نو هغې وی چې هغه ني مونږ هم نه خورو بس میلمنو ته زړه کې غوسه شو چې ګوره ډوډۍ خو چې یخه شي بیا ګرمولو خو د اوربشو روټۍ به او ترکاري چې یخه شي خو د غربت زمانه دا تاسو څه کوئ وی نه چې تا نه راغلی قسم یې خوړلی دی چې دوی ډوډۍ نه خوري میلمانو یاره وی که ما مو خوړه زما دې قسم دا جنجال جوړ اوس بسه کې وسه
چې قسم او ما ته आवाज کا عبدالرحمن ستا داسې ولې مېلمنو له وړای نه ورکړی وی مې چې صاحب مونږ ته پیش کړو خو هغوی نه خوړه ویې راوړی اوس په خپله هم قسم وخوړه چې نه خورم او مېلمنو خو چې ته نه خوري مونږ نه خورو زه چې دوی خوري مېلمنو قسم خو برابر شي وی دا راوړه یاره قسم کفاره به ورکو خو چې دا روډۍ اوس وخورو وی دا مام چې غصه وکړه او قسم مې وخوړه وی دا هم د شیطان اثر و او تاسو هم دا وی روټۍ راوړه چې وخورو چې روټۍ شروع کړه بخاري کې راځي چې دوی به نوړۍ اوچتولو لاندې نه به زیاتې ده چې نوړۍ به اوچتولو لاندې نه به زیاتې ده نوړۍ اوچتۍ لاندې نه زیاتېږي مېلمانه ماړه شو د کور خاوندان ماړه شو روټۍ د هغې نه زیاته ده حضرت ابوبکر بیبي ته ویې خپل پلان کې خورې راشه وګوره د پلان کې قوم خور ډوډۍ خو نور وي قسم په خدای د هغې نه لس چنده زیاته ده نو بیا ورسره څه چل وکړو نبي علیه السلام له یې ولېږله او یو قوم سره دوستانه تعلقات و هغې له یې مغه روټۍ ولېږله نو یو خو به دا مهرباني چې میلمه به دا نه وي چې کوربه نه راځي وي ذاک من الشیطان لفظ پکې راغی نو زه نه خورم چې ته کېښوده بس خورم او کوربه دې نه میلمه مخکې غوسه نه کوي او که ویې کړه فورا کفاره به ورکوي د قسم نو هغې ډوډۍ کې خدای برکت پیدا کړي او کافر لم میلمستیا ورکولی شي نو ابراهیم علیه السلام ولسخې راوړو بعجل او ما وایي چې میلمه دوست و ډېر ورېږه د ابراهیم علیه السلام د میلمستیا خبره درته ده به بغیر د میلمه نه روټۍ نه خوړه ابراهیم علیه السلام به بې د میلمه نه روټۍ نه خوړه دومره میلمه دوست په لاره به بار ته راووته هلکه روټۍ دې خوړلې ده نه راځه ما سره وخوره بابا روټۍ دې خوړلې ده نه راشه ما سره وخوره دې ته وایي دا نه چې بار ولاړ یو میلمه وویني که نه نو غلې غوندې ستر ښکته کړي او تو شي او دروازه بنده کړي بس میلمه که هوښیار دروازه دې نه ډبایي او نه دې ټلی ورکوي نو یو ځل باروت روټۍ تیاره ورېږه ځان له ملګرې ګورم یو بوډا بابا روان دی اوس ملې ټیټه ده او کونټۍ ورسره ده او په ټیټه ملا غریب روان دی ابراهیم علیه السلام ورغې کاکاجي یا ماماجي روټۍ دې خوړلې ده نه بچې نه ده خوړلې الله راځه ما سره وخوره لاس نه ونیو ډېر په عزت یې راوسته ډېر په عزت او ځان سره روټۍ ته کېښ او ډېر قدر یې والا وکړو ډېر سهاره یې ورکړه داسې لاس نه ونیو باباجي الله شابه باباجي له اوس روټۍ ورکوي ښه عزت یې والا وکړه ښه اکرام چې لکه زمونږ خلک د میلمه کم عزت کوي چې روټۍ څنګه خلاصه کړه باباجي ته باباجي د هغې الله شکر ادا کړه حمد چې هغه شریک نه لري او تا له روټۍ درکړه هغه الله چې شریک نه لري وحده لا شریک له او تا له روټۍ درکړه د هغه شکر ادا کړه د هغه حمد شکر ادا کړه ګورې آداب دام دي ښه رسول الله مبارک فرمایي چې د روټۍ نه مخکې بسم الله او د روټۍ په آخر کې الحمدلله به وایې څنګه به وایې دا به وایې الحمدلله ولې د خدای شکر ادا کړه نو قرآن کې الله وایي چې شکر دې ادا کړه زیاته به کوم دله لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید ناشکري به نه کې او که په اول کې د نه بسم الله یې راشوه نو بیا خیر دی په دې میانځ کې ویلی شي بسم الله فی اوله و آخره یا بسم الله اوله و آخره د خدای نوم په اول او اخر کې پښتو کې ویلی شي چې باباجي ته وی د خدای شکر ادا کاغه الله چې یوازې د شریک ولا نه لري نو باباجي غوسه شو وی څه دی وی زه خو بل خدای نه منم ما ځان له کور کې یو خدای ساتلی دی حق منم بل نه منم باباجي مشرک و شرک یې کوم زه بل خدای څه کوم زما کور کې ما ځان له یو ساتلی دی او د حق خدای منم بل خدای نه منم نو ابراهیم علیه السلام غوندې انسان ته چې دا خبره وکړي هغه خو په دې پلار سره جګړې کړې هغه خو په شرک پلار سره جګړه کړې پلار نه راوتلی هغه خو په شرک خپل قوم پرېښی دی هغه په شرک باندې او نمرود اور ته اچولی د شرک په مقابله باندې چې دی ووی بس غصه شو ورته خدله ما ډوډۍ له ته یو خدای نه منې الله او دلایل یې ورته بابا وی ته ما ته دلیل مه وایه زه بل خدای نه منم دقه یو مې کور دی ابراهیم علیه السلام پوهېږي باباجي کوم دی پوهېږي بس غصه شو ورته وي تا باندې ما ډوډۍ وخوړه وځه تا غوندې سړی زه ډوډۍ نه بیا راغواړم زما د خدای شکر نه ادا کوې باباجي یې وویسته چې وی وسته د الله را طرف نه وحی راله ابراهیم ولې دی وسته بابا دی ولې وسته ګوره تعالی شریک ګوري ما نصیحت مو که بیا هم نه پوهېږي
او بل خدای منی تا نه منی الله و ابراهیم ته دې خبره نه زنیم خبر ستانه خو دې مخکې د خبرې ما سلو نه زیات شو چې زما له شریک ګوري سلو نه زیات شو چې بل خدای منی خو ما د باندې یو وخت روټۍ بنده نه کړه بیا هم ډوډۍ ورکړو زما دشمن دې ډوډۍ ورکړو سالم ورکوم ماښام هم ورکوم یو وخت مې بې ډوډۍ نه دی پرېښې نو شریک ماله ګوري زه ورکوم تا ولې وشاړه میلمه دی ولې دې بار کړو زه خو ډوډۍ ورکوم ما ته پته چې زما دشمن دی بیا هم ډوډۍ ورکوم الله دا مې سوکل ورپسې ورغی باباجي په لاره ټک ټک کوي روان دی باباجي الله له زه معافي غواړم 2 منټو لپاره نه نه خیر باباجي رضا کو کور ته راوست دا څه چل دی کو وختي دی راب شړلم ډوډۍ نه پس وې زه خپل هغه الله چې تا ته ما وی وحده لا شریک له یو د شریک نه لري دا هغه شکر ادا کا هغه الله ملامت کړم او ما ته ورشه معافي ته غواړه ولې دې ملامت کړ ما سره دشمنی کوي ما ته پته چې ما سره شرک کوي زه بیا هم ډوډۍ ورکوم ټول عمر ورکوم تا یو وخت ورکړو بیا دې خفه کړ باباجي سر کته کله سوچ کې پریوتو او سوچ نه پسې سر اوچت کړ وې ښه زما رب سره د دې ماله ډوډۍ راکوي زما رب له زه شریک ګورم بیا هم ماله رزق راکوي زما رب سره زه دشمني کوم او بیا ته ما پسې راولېږلې زما رب زه به عزتي کوم بیا زما عزت کوي او آیا ما ته خپل رب دې راته راښکاره کا او ما ته وښایه چې زه د هغه رب عقیده ولرم او ته چې په کوم دین چې هغه دین اختیار کړم او خپل رب خوشحاله شم نو کلمې شهادت وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان ابراهیم خلیل الله خدای یو منم ابراهیم د خدای دوست او د خدای پیغمبر رسول منم رسول الله مبارک لی او ځل کافر میلمه شو په خپله د دواړو جهانه مبارک سردار ته خود اکرام یې ونه وکړو کافر وایي زه خو د لرې ځم شپه به کوم هېڅ فکر مه کوه یو کوټه کې ورته بستره سمه کړه خو کافر په غلط نیت راغلی چې څنګه کافر وده شو د شپې د حضور پاک په هغه مبارکه بستره د پاسه لوی اودس ماتې وکړه او لا خو چې ته که نه په منډه ته چې څوک مې ونه ویني نو هغه توره ته یېره شوه خلکو به ځان سره تورې ګرځولې لا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سار راووته ورېږه میلمه خبر والو چې راغې ویې کتل کوټه کې سخابید دی خدای داسې دي چې وی کتل په بستره د پاسه لوی اودس ماتې پروت دی اوهو وره میلمه به د کوربه خیال ساتي دا به نه کې دا هم ده چې کوربه به د میلمه خیال ساتي خو میلمه به هم د کوربه خیال ساتي بې ځایه ځای کې اوبه نه تویې بې ځایه ځای کې به اودس ماتې نه کوي او چې کوم لوښي کې روټۍ خوري هغه صفا کوي ګورې شریعت دا م وایي کوم لوښي کاسه چې ته پکې روټۍ وخورې صفا که دا کاسه راته دوا کوي خو کاسه کې به ځان ته لږه اچوې که ناسې نه چې دونه دی چولې چې اوس یې خلاصولی نه شي وی جوړېږه دوا کوي یو سړی چې میلمه شوی نو کاسه غونډه وواله او ښه درنه کاسه وه غونډه یې خلاصه کړه یاره وی پیغمبر مبارک فرمایي چې کاسه تشه کې او صفی کې نو دوا راته کوي نو بله یې راښکه ځان ته نو هغه هم ښه مضبوطه پاکه کړه یاره وی چې دا صفا کې دا کاسه که نه نو دا خو له خدای په رزق کې او په مال کې برکت پیدا کوي نو درېیمه هم ځان ته راښکه نو هغه هم صفا کړه یاره وی چې دا کاسه صفا کې که نه نو داسې ثواب دې کېږي لکه غونډه مکه چې دې پاکه کړي نو کوربه والا څلورمه ور مخکې کړه وي دا مدینه م ورسره پاکه کړه بهر کیف زمانونو خبره مې دې پورې کوله چې خوراک کې کاکسه په صفا کوه خو هلته بل ته م وګوره بل حدیث ته وګوره قرآن ته وګوره چې خوراک کې مې اعتدال لږ اچوه بس کاسه به م صفا شي نو مې کوربه به دا خیال ساتي ډېر عزت به ساتي او د کور والا خیال به ساتي داسې کار به نه کوي چې هغه کوربه ذلیله کي زما زوی سلمان نو هغه شیخ صاحب هم والا سنجان صاحب رحمت الله علیه نو هغه سره چې تا دعوت له تللی نو مسلمان ما ته وایي چې زه کشر ومه شرمېدمه نو ما خوراک سم نه شو کولی وی په ما پیښو وی ما ته بچې شرمېږم او شرمولم مه کوه شرم هم مه کوه خو شرمولم مه کوه
لکه خوراک خورا خدا نه چې شرمول دي شروع کړي بس هر څه پلان غاړې او لکه د وای په شانتې په ژبه چې ګیا راکاږي هر څه ګېډی درنه کوي داسې به هم نه کوي ګزاران د عذابه ګوره دواړو طرفو د مارونو زه تاسو ته آداب ښیم د شریعت مطابق زما په دې خبرو به نه خفه کېږئ بلکې خوشحالېږئ به انشاءالله چې درته آداب وښیم نو رسول الله مبارک چې وکتل یو دسماتې په بستره باندې کړې دي 9 بیبیانې دي په کور کې وینځم شته او صحابه قربانی کی قسم په خدای لیکن بیا هم د دواړو جهانو د مبارک سردار اخلاقو ته وګوره په خپلو مبارکو لاسونو یې صفۍ شروع کړو د هغه کافر غلاظت او ګندګي په خپلو مبارکو لاسونو پاکوي بیبي ته نه وایي چې راشه دا پاک الله اکبر دې ته ښوی وایي نوکر غلام د دنیا صحابه قربانېدل چې راشه دا لوبه کړې ده نه 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 په خپله لګیا دی هغه صفۍ کوي په خپله صفۍ کوي چې کافر بار ووت هغه ته یاد شو خو ما نه خو توره پاتې شوه هغه په منډه ځغلېده که نه توره پاتې شوه نو راغې چې ورېږه نبي علیه السلام به لاني روتې او توره به راولم ځم به تختم به چې راغې سینګ او کوټې ته یې قدم ور دننه کړ نو حضور پاک خو لګیا دی دغه ګندګي پاکوي مبارک لاسونو باندې نو چې سترګې ورسره مخامخ شوې اوس که بل سړی وې که نه ته چل به یې کوو هماغه توره به یې اخیستې وه په دا مازدیګر به یې والې چې ته ما میلمه کړې نو تا ما سره دا لوبه وکړه ټول ځای دې ګنده کړی دی ستا عقل دی لیکن رسول الله مبارک سترګې مخامخ شوې وی ورورې ولې وی توره رانه پاتې ده وی دغه ده ولاړه ده یو څه اړو ملامت یې نه میلمه دی که چې هغه دا واورېدل باس فوراً ودرېده او حضور پاک مبارک یې د مټه ونیوه الله رسوله بس زه معافي غواړم زه د بې عزتۍ په خیال راغلی خو چې دا ستا کوم خوی مې ولیده دا د عام انسان خوی نه دی دې نه معلومېږي چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې ما ته کلمې شهادت ووایه چې خدای پاک ما ته ایمان را نصیب د خدای مسلمان نو حضرت ابراهیم علیه السلام فوراً سخی راوسته عجل حنید خو چې سخی یې سینګ ورته کېښوده میلمنو ته میلمنو ګوتې نه ورسېدې هغوی ګوتې نه ور هغه زمانه کې به څه قانون هغه زمانه کې به دا قانون و چې څوک به پچاور له ډاکه به یې غورځول خوراک به یې وکره نه کوه غل به ورغې خوراک به یې نه کوه اوس څه چل کوي اوس چې ډاکه وغورځوي نو سار اخبار لیکلي وی رالل ظالم بچو مالم یوړه او یې پرجې یې کولاو کړو چې څه پکې و ټول یې وخوړل په فرش د کیلو پوستکي هم پراتو په فرش د مالټو پوستکي هم پراتو هر څه یې والو خوړل نه قانون رواجو چې د چا باندې ډاکه ده خوراک به نه کوي چې ابراهیم علیه السلام وکتل چې دوی خو خوراک نه کوي نو هغه ویرېده چې دا جوړ څه په غلط نیت راغلي دا څه مسله ده ابراهیم علیه السلام پوه شو لکه یا فرشتې فوراً پوه شوې هغې ورته وی یریږه ما لله فکر را نه ولې لله سوچ ته نه ولې انا رسول ربک مونږ ستا د رب فرشتې یو فکر مکو مونږ د الله فرشتې یو ارسلنا الی قوم لوط مونږ د لوط علیه السلام قوم ته لېږلې شوي یو خو تا سره دلته سلام کلام کو زه د لوط علیه السلام قوم لا هغې د خدای ډېره لویه نافرماني شروع کړې ده الله حکم کړی چې دا ټول قوم تباه که او هلاک کړې هلته ابراهیم علیه السلام خو صابر ان ابراهیم کان لأواه حلیم هغه به ډېر زیات صابر او صبر پکې ډېر زیات دی نو چې موږ ورته دوی نو یجادلنا فی قوم لوط بیا موږ سره د لوط علیه السلام د قوم په خبره کې بحث شروع کړو چې نه 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 مور دی او خیر دې سم بشي او توبه به وباسي او هلاک یې نه کې دا کار به نه کوي هغې ورته وی دا د خدای فیصله ده دې کې دویمه نه کېږي مونږ ورځو لوط علیه السلام به بچ کوو د ابراهیم علیه السلام روارو به بچ کوو د هغه قوم به هم بچ کوو د هغه بچي به هم بچ کوو الا امرأته کانت یو ښځه یې ده چې هغه د دې قوم ملګرې د هغه به نه پاتې کېږي به ورسره مري یو ښځه او باقي به هغه د هغه بچي بچ کوو فکر مه کوه او نورو متعلق الله فیصله کړې ده دلته کې دا خبره وکړه هلته ابراهیم علیه السلام ته څه وایي فبشرناه بغلام علیم التوي بشرناه بغلام حليم او دلته بشرناه بغلام عليم اسحاق عليه السلام ته حليم او دلته عليم طالب خدای زوی درکړي الله به زوی درکړي
پښتانه وي دا غم او خادر ورکول هلته یو قوم له تبیله روان دي دلته ابراهیم علیه السلام له د بچي زیری ورکوي خوشخبري ورکوي زوی به خدای دا یو هلته روان دي هغوی ګناه کوي قوم تبه یې کوي او دلته ابراهیم علیه السلام میلمستیا وکړه نو د میلمستیا بدل میلاوي د الله را طرف نه فیصله ده د مخکې نه چې وی تعالی به خدای پاک زوی درکوي او خیار زوی به درکوي پوی زوی به درکوي رب العالمین نو ابراهیم علیه السلام یې زما زوی به څنګه وي زه خو بوډا یم د سلو کالو لږ اختلاف څوک شپږ شلې یادوي څوک سل یادوي بهر کې د سلو کالو دغه او ښځه څومره ده دغه وخت کې ښځه د 93 سال یا د 92 سال 92 یا 93 کاله یا څوک څلور نوي یادوي د دونه عمر زه خو بوډا یم ښځه مې شنډه ده بچې به څنګه ګوره تعجب یې فرشتې ورته تعجب مه کوه الله فیصله کړې ده بعضې وخت یو انسان ته یو کار راشي تعجب وکړي هېڅ تعجب نه وکړي الله را دې فیصله کړې خیر و خلاص هلته بیبي یې شاته ولاړه ده هغه وایي زه خو الدو انا عجوز زه خو بوډا یم بچې به څنګه کېږي هغې ته م وایي فکر مه کوه بچې به دې کېږي الله وله نوم هم په لوح محفوظ او په اسمانونو کې مخکې نه لیکلی دی نوم به اسحاقي او من وراء اسحاق یعقوب نصیب دیم کیږي د اسحاق زوی د هغه به یعقوب نومي ګوره څنګه عجیبه خبره وکړه بچی به کېږي به زوی وي او هغه به په ماشومالي کې نه مري ابه لویږي د هغه به بچی پیدا کېږي او زوی به او د هغه نوم هم یعقوب ابراهیم علیه السلام ته ښځې ته یې ووروله ګوره څونه لویه خبره سړي بچی کېږي او که نه کېږي او چې کېږي جمدی به پیدا شي او کمړ او چې پیدا شي ماشوموالي کې به مري او که نه مري او لیونی به وي او که روغ به او هسې نه چې د هغه بچي ونه شي نه هر څه به ټیک ټاکي د هغه بچی به هم کېږي د زوی زوی دی او د هغه به نوم یعقوب ابراهیم علیه السلام مایوسي ونه کړله انه لا د خدای د رحم نه صرف ګمره انسان مایوسي کوي بل سړی به نه مایوس کېږي د الله د رحم میلمستیا وکړه د میلمه اگر چې دا ټول د مخکې نه مقدرات دي الله تقدیر کې د مخکې نه فیصلې کړي دي او موږ ظاهري اسبابو ته ګورو میلمستیا میلمه هم نه خوړه لیکن الله دومره خوشحاله شو د بچي زیری مور کوي او د نوسي زیری مور ورکوي او هغه ټول خدای پیغمبران ابراهیم علیه السلام پیغمبر بل زوی اسماعیل علیه السلام چې د هاجرې بیبي زوی دی هم پیغمبر د سارې نه چې کوم پیدا د اسحاق دا پیغمبر د اسحاق علیه السلام بچی یعقوب علیه السلام پیغمبر د یعقوب علیه السلام بچی د یوسف علیه السلام هغه پیغمبر څومره خدای پاک ابراهیم علیه السلام قرباني د الله دپاره ورکړې د الله څومره لوی عزت او شان والا د مرو د نیکو بدل نه ختمېږي چې د الله دپاره د قرباني ورکړه ما سره چې څوک ښېګړه وکړي نو زه هغه نه یېروم چې وس مې نه رسېږي دعا خو به وکړم که نه نو چې الله سره د دین سره الله دې خوشحاله کړه الله ډېر غیرتي دی ګورې خدای نه یېروي د هغې بدل یې خدای په دنیا کې هم کوي او په آخرت کې هم ورکوي نو الله پاک وله بچې ورکړه د اسحاق علیه السلام په شکل او بیا د دواړو نه خدای یو کارنامه واخېسته اسحاق علیه السلام د اسماعیل علیه السلام نه 14 کاله کشر څه کارنامه ته واغښته اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په لاس خدای بیت الله جوړ او د ابراهیم علیه السلام او د اسحاق علیه السلام په لاس باندې ګوره اسماعیل ورسره ملګری کې بیت الله جوړ کړه د هغې دو جمعو کې بیان مې مخکې درته وکړو دلته اسحاق علیه السلام ورسره ملګری کړه نو بیت المقدس یې پرېښود بیت المقدس هغه کور هم زموږ یو وخت کې قبله وه او دا کور دا دواړه ابراهیم علیه السلام جوړ کړي دي دلته ورسره زوی اسماعیل دی هلته ورسره زوی اسحاق علیه السلام زمارونو بنیاد دا دی چې میلمه دې راشي د میلمه اکرام به کې عزت کوه د هغې برکت به د خدای په دنیا کې هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي او حضور پاک په دې ډېر ترغیب ورکړی دی چې میلمه راشي د میلمه عزت به کوي د میلمه قدر به کوي تندې به نه تریوې میلمه ته د میلمه په مخ کې غصې به نه کوې دا په شریعت کې ګناه ده میلمه راشي ته غصه شروع کړې زوی ته ستا داسې او ښځې ته بس میلمه که نه پوهېږي نو پوهېدی شي که چې دا غصه د ما په مخ کې کوي خو داسې شوله که چې بس خفه دې سړی که نه او چې څه تیاري ورته اږده
دا آسانه خبره ده او میلمه دې هم دا تمه نه ساتي چې خو په ما باندې صرف د جوارو روټۍ او په ما باندې صرف ساګ وخوړ وګورئ زما وروڼو نن سبا د جوارو روټۍ او ساګ لوی نعمت ته میلاویږي کوم ځای نن سبا ټیپر میلاویږي کوم ځای دا خو لوی نعمت دی نن سبا دا ته شملې کېدي شملې او روټۍ درته کېدي د خدای حمده دا که دغه به یې وسي که خفه کېږي به نه وخت به هم ډېر زیات ته تېری کوربه سره نو دا میلمه دپاره هم آداب دي او د کوربه دپاره هم آداب دي چې د میلمه احترام کوه د میلمه عزت او دا رزق د میلمه ګورې خدای دله لیکلی دی دا مقرر دی کله دی درته ویلې وي چې دا به ورپسې کور ته وړئ بیا به څه کوې شکر نو باسې چې خپل رزق له تا کره راغی او که وی چې نه دا د رزق د کور ته به وله وړئ بیا به دې څه کوئ زما وروڼو دا د ابراهیم علیه السلام او د هغه د میلمستیا متعلق او صرف یو اخیری خبره د ابراهیم علیه السلام د میلمستیا او په هغې چې هغه له خدای کوم انعام او کوم بدل ورکړه مې درته ذکر کړه یو راکوټې غوندې خبره بله ده یو ځل میلمانه راغله کور کې وګوره سوونه بیبي وی څه غوښتنه او میلمانه دې را روان دي نو یو دوست یې عربی کې دوست ته خلیل وایي هغه کرے استازی ولېږه او بوجه والا ورکړه وی دا یو څو د هغه نه وړه راوړه هغه علاقه کې قاتو هغه هم ډېر هوښیار و هغه دا چلو کې چې په بوجه کې شګې واچولې او په اوږې کړې وی دا ابراهیم علیه السلام ډېر یو څه چې د خدای پیغمبر یې په مونږ قات دی دغه شګو ته ناست یو او د خدای نه سوال نه کوي دوست سره ازادي کوي د شګو بوجه یې راوړه کور دا یو سال ته کور کې وکړه وغورځې د شګو بوجه یې وکړه کور کې وغورځوله او راغی ابراهیم علیه السلام ته وی هغه خو راته شګو بوجه را په اوږه کړه وی څه دې کړه بیا مې کور ته ساده نو کور ته دې سره راوړو خالته به دې توی کړی وکړه دم ساده سره هغه در په اوږه کړه تا ما کړه کور ته شګې راوړې هلته وی بس هغه وی چې کور ته یې وکړه یو څه نو وی ولې شګې در وی راته وی چې ابراهیم ته ووایه زما دوسته علیه السلام چې علاقه کې قات دی د خدای نه سوال نه کوي چې خدای باران وکړي بس اوس پسه کوم میلمانه را روان دي اوړه نشته کور ته راغی چې څه انتظام وکړو او چې کور ته راغی کور ښځه ډوډۍ پخوي ای ښځې اوړه کوم دی وی هغه خلیل دې راولېږله دوست دی که خلیل دوست دی وی څه کې وی هغه سړي هغه بوجۍ کې اوړه راوړل که نه بس ابراهیم علیه السلام پوه شو وی دا هغې خلیل نه دي رالېږلي دا اسمان والا خلیل رالېږلي اسمان والا دوست شګو نه والا خدای وله جوړ کړ زما وروڼو دا ګورې وي او ډېره پټې خبره بله درته وکړم یو سړی و هغه ښځه ډېره زیاته بخیله و انتهایي بخیل خاوند به ورته میلمانه دي فقیران دي مسکینان دي هغې به نه کول بس دې غریب لاړ دا ښځه یې په خپله وایي وی چې ورلم خومله پخوا به خومانو کې دا اوړه پراته چې ورلم یو بوډا سپینګیری سړی دی او هغه د هغه خوم نه اوړه رالي او په ښکارې کې چې مې باباجي څه کوې په دې څه کې وی دا هغه ګاونډي کره دی وړه دا سړي له چې ښځې ډوډۍ نه پخوله ګاونډي کره لاړ وی مېلمانه به راغلي دي لږ ډوډۍ راله پخېږي چې مېلمنو ته ملامت نه شم وی دا وړم ګاونډي کره وی ولې نو وی دا د مېلمۍ څه وخت خو دې ډوډۍ نه پخې نو هلته به یې یو څه مغې به یې پخېږي وله غیبي سړی خدای رالېږلی زما وروڼو مېلمه ته به تندې نه بوټې د مېلمه عزت پکې قدر پکې احترام پکې چې څه تیاره پې وخوره که د دوستو مخکې نه ته ویلو ښه تیارې وله وکړه سخی او ګډ به نبي علیه السلام له به ګډ خلک ورته او سخي او چیلي به ورته ورتول داسې هم شوي دي او کله یې پې د اوربشو روټۍ هم خوړلې دي کله یې پې تشې کجورې هم خوړلې دي حالاتو ته ګوره او میلمه له ده د هغې به خدای دنیا و آخر کې بدل درکوي او میلمه هم پکار دي چې داسې ژوند تېر کړي داسې آداب چې د کوربه بېعزتي ونه شي ملامته نه کړي او هغه تنګ نه کړي الله پاک ته سوال وکړي چې رب العالمین موږ له خیر او برکت راکړي نن دا شورې د محرم میاشت ختلې ده او نن لومبې تاریخ نو راتلونکي خالي او اتوار دا سبا بلوز نه هغه بیا نهمه لسمه راځي نو دا شورې متعلق څه خبرې ترې وي بله جمعه به درته وکړم انشاءالله الله زموږ خیر او برکت نصیب کړي خدای زموږ رزق کې برکت واچوي زموږ مال کې برکت واچوي خدای زموږ دین کې برکت واچوي زموږ عمر کې برکت واچوي خدای چې څوک بیماران دي په دې مجلس کې او په کورونو کې روغ صحتونو شفا ونه ورکړي خدای چې چاته پریشانۍ دی هغه له په خوشحالو باندې بدلې
خدای موږ مخلوق د شر نه وساتي خدای د دنیا او د آخرت د آفتونو نه وساتي د مصیبتونو او بلیاتو نه پامن کې وساتي الله د بچو د غمونو نه وساتي د نوسان وسو د غمونو نه وساتي خدای مشران چې کوم وفات دي مغفرت نصیب کې او چې کوم جمدي د روح صحتونه ورکړي یا الله چې څومره حاضر جمع ده د ټولو دعاګانې قبول کړي یا الله چې دا بار نه کم میلمانه د یو ځای بل ځای ناراضي خدای په یو قدم اجرونه ورکړي خوشاله ولا ورکړي او پروردگار چې کوم د دې محله او د علاقې میلمانه دي میلمنو خدمت کوي دا کو دا قربانه دي خدای دې د دواړو جهان خیر او برکت او خوشاله نصیب وګرځولي خدای ته زموږ د دواړو جهانو خیر او خوشاله نصیب کړي او د دواړو جهانو د غمونو آفتونو د فتنو نه پامن کې وساتي دعا کې د رحمت باران د پاره باران شوی مو او بیا هم دعا کې چې ور دعاګانې خدای قبلې خدای پاک سور د موسم خکړې دي بیا هم دعا کې چې خدای د رحم باران وکړي او الله د سیلابونو نه وساتي او الله زموږ سره بالا بچ سره زموږ د دین زموږ د ایمان حفاظت نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.